الله الرحمن الرحیم. کورس ته پښتو فولکلور بي اس پښتو دویم سمستر. جی په پښتو فولکلور په دې کورس کې به وړاندې زده کړې وي د فولکلور پیژندلو. په دې کې به موږ وایو د فولکلور تعریف او پیژندلو، دغه رنګ د فولکلور قسمونه به زده کړو او ورسره به د فولکلور په ضرورت او اهمیت هم خبره اتره کیږي. د فولکلور تعریف او پیژندلو. فولکلور د انګریزي ژبې یوه مرکبه کلمه ده چې د دوو کلمو فوک او لور نه جوړه ده. د فوک لغوي معنی ده ولس یا خلک، او د لور معنی ده پوهه یا زده کړه. دا شان د فولکلور د دې مرکبې کلمې معنی شوه د خلکو یعنی ولس، زده کړه یا پوهه. په ادبي اصطلاح کې فولکلور د یو ولس دود، دستور، تهذیب و تمدن، ثقافت، توهماتو، روایاتو، تعصباتو، عقایدو، کړو وړو، واده ښادۍ، مړي ژوندي، خوښۍ ناخوښۍ، تجربو، مشاهدو او نور ډېر څه ته وایي. د فولکلور تعریف او پیژندلو. د فولکلور د ټولو نه لومړی استعمالونکی انګریزي لیکوال ډبلیو جې ټامس دی. ده په خپل یو مضمون مطبوعه 1846 عیسوي کې چې د امبروس میټن په قلمي نوم یې لیکلی و، د ټولو نه اول د فولکلور کلمه استعمال کړې ده. همدغه د ټامس د فولکلور اصطلاح ډېر زر نورو اروپایي هیوادونو او ژبو ته لاره وموندله او د څېړنو ډګر نورو هم پراخه شو. د 19مې پېړۍ له نیمایي نه وروسته لومړی په انګلستان، بیا په امریکا، جرمني، فرانسې، هسپانیې، اسکینډیناوي هیوادونه، رومانیې، ترکیې او نورو هیوادونو کې یو په بل پسې د فولکلور څېړنې مرکزونه او ادارې جوړې شوې. دغو مرکزونو او ادارو په اصولي او سیسټمیټیک ډول فولکلوریک موضوعات څېړل او یو شمېر آثار یې خپاره کړل. هر کله چې فولکلوري ادب په شفاهي ډول یعنی خوله په خوله یا سینه په سینه د یو وګړي دور یا نسل نه بل ته منتقل شوی دی او منتقل کیږي، او دا د ولس په سینو او حافظو کې پټ او محفوظ دی، ځکه ورته زباني یا غیر تحریري ادب هم وایي. په پښتو کې د فولکلور د اصطلاح پیژندلو په عمومي ډول د ولسي ادب په نوم کیږي. ډایرمالډ برټانیکا د فولکلور په هکله لیکي: فولکلور د اساطیرو، افسانو، کیسو، متلونو، سندرو، روایتونو، جادو او خرافاتو یو عمومي نوم دی چې په نالیکلي توګه د پخوانو وختونو نه تر دې وخته پورې رارسېدلی دی. هم په دې باب له انسایکلوپیډیا امریکانا لیکي: فولکلور یو جنریک نوم دی چې د عامو خلکو په عقایدو، خرافاتو، کړو وړو، دودونو، روایاتو دلالت کوي چې د پخوا نه تر اوسه په خپل اصلي حالت کې تر موږ را رسېدلي دي. نکلونه یعنی قصې، سندرې، متلونه او د مادي کلتور ځینې اړخونه هم په فولکلور کې شامل دي. په لنډو ټکو کې فولکلور یا ولسي ادب هغه ادب بللی شي چې د یو قام یا ملک په وګړو کې خور شوي وي، خو جوړونکي یا ویونکي یې معلوم نه وي. که چېرې جوړونکي یې معلوم وي نو هغه بیا په ولسي ادب نشي بللی کېدی.